دا د کندهار د 15 نای اړوند د شیرسوخ بابا سیمه ده. د همدې کلي په مسجد کې د عبدالنافي افتاب په نوم یو ځوان د خپل کلي څه باندې اتیا هلکانو او نجونو ته د شپې له پلوه د عصري زده کړو زمینه برابره کړې. افتاب وایي د خپل کلي د ماشومانو د روزلو لړۍ ځکه پیل کړه چې په سیمه کې یې ښوونځی نسته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. نوموړی د ورځې کار او د شپې خپل اضافي وخت د خپل کلي د ماشومانو په روزنه تیروي. عبدالنافي افتاب وایي غواړي په دې توګه له خپل سیمې څخه بېسوادي له منځه یوسي. نو کوشش کوم بس خدای ته امید لرو چې دغه د دې کلي څخه دغه بېسوادي د منځه یوسم. که زه د دې کلي څخه د بېسوادي د منځه یوسم، بل ځوان د خپل کلي څخه بېسوادي د منځه یوسي، تر څو به موږ دغه پبجي ګیم او په فیسبوک او په واتساپ په دغو کې خپل وخت ضایع کوو. راسي د ماښام د خوا څخه باید په خپل کلي کې دغسې یو ښوونځی فعاله کړو، یو کلیوال ته یو شی ور زده کړو، تر څو په آینده کې یو شی جوړ شي او موږ تل دعاګوی اوسو. د زده کړو په دغه کلیوالي مرکز کې د هیواد د تعلیمي نصاب اړوند د ښوونځي د لومړنۍ دورې درسي مواد تدریسیږي. هغه ماشومان چې د شپې له پلوه دلته تر شنه اسمان لاندې د سختې ګرمۍ دوړو او باد په شتون کې زده کړې کوي، په خپل سیمه کې د ښوونځي د جوړېدو او نورو زده کړو غوښتنه کوي. غواړو چې موږ پر مخ ولاړ سو، درس وایو او که دورې که پاتې موږ دلته دغه سنتر وایي، موږ ته پښتو و انګریزي وایي. موږ غواړو چې مکتب جوړ کړو چې موږ څه پر مخ ولاړ سي، موږ څه باندې کې یو شی جوړ سي. دلته ډېرې چې ګرمي ده، داسې سم مکتب مخته نشي تللی. که چېرې موږ ته ودانۍ جوړ سي، مکتب جوړ سي، نو موږ خپل مکتب سنټر ته سمه توجه وکړو او سمه پر مخ ولاړ سو. د سیمې اوسیدونکي بیا د بېسوادۍ په له منځه وړلو کې دا ډول هڅې ګټورې بولي، خو له مسؤلین څخه غواړي چې ملاتړ یې وکړي. چې دغه کوچنیان یې سره راټول کړل او دلته یې داسې شنو ته شروع کړه چې د الفان په کوڅو کې ګرځېدل، دغه کوڅو یې راوګرځول چې اوس الحمدلله د 7 کسو الفانو څخه تقریبا 89 کسو ته رسېدلي او چې ښه سم سبق ورته وایي، پښتو ورته وایي، انګریزي ورته وایي. او موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده یا دغه خلکو چې هغه توانمندي لري چې موږ سره کومک وکړي د دغه سیم پر برابر باندې. که څه هم د کندهار په ښار او ولسوالۍ کې تر 300 پورې ښوونځي شتون لري، خو لا هم ځینې داسې سیمې شته چې پکښې هېڅ ښوونځی نشته او ماشومان یې له زده کړو بې برخې پاتې دي.